بلوچ بیلتون غوښتونکو په قلات کې له 10 پاکستاني پوځیانو پرتګونه وستلي. بلوچستان په قلات سیمه کې د پاکستاني ځواکونو یو لویه قرارګاه سقوط کړي او له 10 ډیر پاکستاني پوځیان ډیټه کړي دي. جزئیات همدلته وګورئ او افغان میډیا چینل سبسکرایب کړئ. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې پرون شپه د بلوچستان ولایت په قلات سیمه کې د پاکستان پر پوځي قرارګاه د وسلوالو بلوچ بیلتون پالو له لوري سوارهیز بریدونه شوي دي چې په پراخه کچه د مالی او ځاني زیانونو سربیره یې منګوچر قرارګاه هم سقوط کړي او د دې قرارګاه د پاکستان شرمېدلي پوځیان تښتېدلي او پرتګونه یې بلوچستان ته پرېښي دي. د پاکستانی رسنیو په حواله په دې وسلوال برید کې د پاکستانی پوځ FC 28 عسكر هلاک شوي او 3 نور ټپيان شوي دي چې د درې واړو روغتيایي حالت نازک ښودل شوی دی. پاکستانی مرتد پوځیان اوس په دې هیواد کې له شرمونکې ماتې سره مخ دي او ځای پرې بلوچي ځوانانو او د TTP اتلانو بریدونه شروع کړي او هر لوی ځمکه یې پرې تنور ګرځولې ده. د بلوچستان په قلات کې اوس هم ځای جګړې روانې دي او د جګړې په میدان کې د پنجابي عسکرو مړي هم پراته دي او دومره همت کې نشته چې راشي او خپل مړي پورته کړي. د قلات په منګوچر قرارګاه کې د شوی برید لومړي تعقیب کې چې معلومات موږ ته رسیدلي دي یوازې 28 FC عسكر هلاک شوي او 3 نورې مرګوني ټپيان دي او هاي په دې شمیرو کې لا نور هم زیاتوالی راشي. په بلوچستان کې ځای نورې جګړې هم روانې دي. د دې پیښو دویم تعقیب لپاره موږ سره پاتې شئ. موږ بل نور وړاندې خبرو لملتیا مو نړۍ مننه. ویډیو لایک او شیر کړئ. چینل مو هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه چارې لوی لامل شه.